که تاسو یو انګريز سره چیټ کول غواړئ تاسو له انګلیش نه درځي نو بالکل تاسو سره بیا هم کولای شئ. تاسو کوم چیټ کوئ کوم لیکل چې کوئ هغه تاسو پښتو کې کوئ په اردو کې به کوئ هغه په خپل باندې ترانسلیټ کیږي او سند کیږي په انګلیش کې. هغه تاسو کوم اس ام اس لیکي را لګي په انګلیش کې نو به راځي په انګلیش کې خو تاسو ته بیا ترانسلیټ کیږي په اردو کې په پښتو کې چې کم یو لینګویج هم تاسو غواړئ تاسو یې سلیکټ کولای شئ. د هر لینګویج والا سره تاسو چیټ کولای شئ که د عربي سره کوئ که د انګریز سره کوئ که د هندۍ والا سره کوئ که دغه شی تاسو د بنګالي سره کوئ د کم یو سره تاسو چیټ کول غواړئ نو بالکل تاسو کولای شئ. تاسو خپل اس ام اس په اردو کې لیکئ په پښتو کې لیکئ او هغه ته ځي په هغه لینګویج کې په انګلیش کې عربی کې او فارسی کې چې کم یو سره تاسو کول غواړئ. اوس دا مونږ کولای څنګه شو په ټوله طریقه په حکومه ویډیو ځان سره سیو کړئ اسنه چې بیا درنه هیر شي او که چینل هم نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب هم کړئ ځکه دا شان انفارمیټیو ویډیوز روزانه خېجو. زه رااله خپل موبایل سکرین طرف ته طریقه درته ښیم چې څنګه کولای شو. دې لپاره موږ یو کیبورډ اپلیکیشن ډاونلوډ کوو. هغه کیبورډ اپلیکیشن موږ دا ترانسلیټ کوي کوم کیبورډ اپلیکیشن دی څنګه ډاونلوډ کولای شو. دا غوډه پر تاسو په خپل موبایل کې براوزر ته لاړ شئ که تاسو سره کروم براوزر یا در سره بل براوزر او په هغه کې دغه شان سرچ کوئ څنګه تاسو په سکرین باندې ښکاری اي پی کې وی نام دې ته وګورئ هم دغه شان تاسو سرچ کوئ چې کله هم تاسو دغه شان سرچ کوئ تاسو د ویب سټ راوړي د ویب سټ تاسو اوپن کړئ. کله هم تاسو د ویب سټ اوپن کړئ دلته کې دا بره سرچ بار دی تاسو پر سرچ بار کې سرچ کړئ کیبورډ. کله به هم تاسو کیبورډ سرچ کړئ خدای چې کوم پوسټ تاسو پر سکرین ښکاري زو ته دانه حکومه هم دغه پوسټ په تاسو اوپن کړئ دینه تاسو د کیبورډ ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دا کیبورډ ډاونلوډ کړئ اوپن کړئ پرمیشنز درنه سونم غواړي هغه تاسو الاو کړئ دلته کې به لیکل دی سلیکټ انپوټ میثډ تاسو پرې باندې کلیک کړئ. دا تاسو جیبورډ ته راوړئ کله هم تاسو د جیبورډ ته راوړئ دلته کې تاسو تاسو کې لینګویجز تاسو په لینګویجز باندې کلیک کړئ او پر اډ لینګویجز باندې کلیک کړئ نو تاسو پکې اردو پښتو چې کوم هم تاسو ژبه یې اپ کې تاسو سلیکټ کړئ او انګلیش پکې هم سلیکټ کړئ چې کومې ژبې دلته کې راشي بره ما پکې پښتو اردو او انګلیش چې کوم دی دا سلیکټ کړی دی. اوس چې کله دا وشي نه پس تاسو چا سره چیټ کوئ مطلب د انګریز سره کوئ د عربي سره کوئ یا تاسو د بل لینګویج والا سره چیټ کوئ نو تاسو ته ودغه شان انټرفیس شو کیږي. تاسو چیټ سیکشن ته تاسو کله چیټ سیکشن ته راشئ تاسو کله چیټ سیکشن ته راشئ دلته کې تاسو د سلور کوټنۍ ښکاری پرې باندې تاسو کلیک کړئ. کله هم تاسو پرې باندې کلیک کړئ دلته کې لیکل دی ترانسلیټ تاسو پر ترانسلیټ باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو انګلیش سلیکټ کړئ دلته کې تاسو خپل ژبه سلیکټ کړئ مطلب اردو پښتو کومه ژبه هم هغه تاسو سلیکټ کړئ او کومې ژبې تاسو ترانسلیټ کول غواړئ نو هغه تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. مطلب زه د انګریز سره چیټ کول غواړم زه دلته کې انګلیش سلیکټ کړم او په اردو کې زه لیکل کول غواړم چې هغه انګلیش ته اوړي نو زه دلته کې اردو سلیکټ کړم. تاسو دلته کې بیا پښتو هم سلیکټ کولای شئ ټولې ژبې دي دلته کې. کله تاسو دا وکړئ اوس دینه پس هغه سره چیټ کوم زه ورته وایم چې آپ کا نام کیا ہے کله ورته ما دلته کې ولیکلو آپ کا نام کیا ہے دلته کې ورته انګلیش نو بره په انګلیش کې ډایرکټ ترانسلیټ شو چې واټ از یور نیم نو په خپل باندې ترانسلیټ شو او هغه تاسو بیا سند کولای شئ. دا شان کې زه په اردو کې نور څه لیکم او په خپل دغه ترانسلیټ کیږي. دا شان تاسو په خپل باندې هم چې کولای شئ چې څومره د پیدې کیبورډ دی خامخا انسټال کړئ ډېر د پیدې کیبورډ دی او د ویډیو خامخا شیر کړئ ځکه تاسو خدا طریقې زده کړه چې نور خلک هم دا طریقې زده کړي. جزاک الله.